نن زما یو ملګري ماته یو تصویر راولېږل، وایي زما په مخ باندې پیمپل دي. نو چې هغه ما ولیدو هغه میلازما و. زه تاسو ته ځکه وایم چې تاسو خپل مخ باندې ستاسو مخ باندې څه شی دی هغه وپېژنئ. د هر یو شي یوازې ځان ته علاج دی. پیمپل چې کوم دی هغه میلازما نشي کېدلی او نه د میلازما غوندې د هغې علاج دی. میلازما چې کوم دی هغه پیمپل نشي کېدلی نه د پیمپل غوندې د هغې علاج دی. اول ځان وپېژنئ او بیا موږ ته ووایئ چې ستاسو کوم ټایپ دی. دا به موږ سیریز کې یو ډسکس کوو. بیا اکنی چې کوم دی د دې 6 قسمونه دي. مین چې کوم دی هغې کې اول وایټ هیډ. د تصویر ته ګورئ که ستاسو مخ باندې دقه شان چېرته وي دا وایټ هیډز دي. نمبر 2 بلیک هیډز تصویر ته ګورئ. نمبر 3 پپیولز. نمبر 4 پیسټولز یا پیمپل، دې ته پیمپل ویلی کېږي. نمبر 5 نوډیول. نمبر 6 سیسټ. ٹھیک دی. او دینه بغیر د دوه سیزونو موږ ته ډیر زیات کمپلین راځي. هغه دی میلیا. دا تصویر وګورئ دا میلیا دی. او بل دی میلازما. دا تصویر وګورئ دې ته میلازما وایي. نو تاسو موږ ته بیا کمنټ کې وایئ چې تاسو کم ستاسو مخ باندې زیات دی. نو دا سیزونه چې کم دي د کم ما وښیلو 1 2 3 4 5 دا به موږ سیریز کې ډسکس کوو او دې باندې موږ خبره کوو چې د دې میکانیزم څه شی دی او د دې ټریټمنټ کوم شی دی او دې ته کریم کوم ښه دي، سیف کوم یو شی دی چې هغه موږ دې ته یوز کوو، ګولۍ یا کریم د هغې مطابق دا ټیکېږي. بیا ډېره مهرباني.